الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الله خپل پیغمبر ته پیغمبر د خلق ويرو د مصیبت ورزینا هغه ورځ چې د انسانانو د زړونو باندې مرو تر ورسي. په باورز باندې سختي د زموږ موضوع ده نه چې موږ د قیامت هغه سختي بیان کو. خو یو سخته بګی دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویو د حدیث مقداد بن الاسود رضی الله عنه وجي تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالى د نور د انسانانو تر نږدې کی تر دې چې د یو میل په فاصله باندې وي. نبي رسول صلى الله عليه وسلم وي فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة. رسول صلى الله عليه وسلم وجب باز خلق با فدي خلوكي دي گٹو پوری ڈکی دي گٹو پوری ولاری نباز خلق با دي خلوكي دي زنگنانو پوری ولاری او باز خلق با د دې بډي پورې به د خولیر رسیدلی او باز به بګیدي سي ولياذ بالله ومنهم من يلجمه العرق الجامه او دا باز خلق به بالکل په دې خولو کې ډوبي دا به ډیر بدبخت خلک. نو څنګه چې د انسان اعمالي او چې څومره ستا اعمالي دغه په اندازه باندې به ته دې ګرمۍ نه بچ کېږي او یا به دې خولو کې ودرې. نو کله چې موږ د هغه ګرمۍ باس کوو نو الته یو سور امشتي چې الله سبحانه وتعالی به د نیکانو بندگانو له او د خپل خاص بندگانو له ورکی چې هغه د رحمان د عرش سوري د رحمان د عرش په دې سوري کې وباز خلق ودري. موږ باندې چې کله سخت راشي د ګرمۍ نو موږ کوشش کوو چې په څه طریقه باندې دین ځان بچ کو. دا غیر پر موږ ایسیانوم لګو دا غیر پر موږ پنکې لګو دا غیر پر جنریټر لګو دا غیر پر پیسې خرج کوو دا غیر لپاره په دې پردو ملکونو کې مزدوریانې کوو. خو صرف دا چې زموږ بچي او موږ او زموږ مشران د دې ګرمۍ نه بچ شي نو بیا خو پکار دا چې د هغه ګرمۍ نه د بچ کېدو انسان سوچ وکړي او هغه ورځ باندې به څنګه د سختو نظام بچ کړي چې الله سبحانه وتعالی وایي يوم يجعل الولدان شيبا. الله يبقى ورزباني بدا ما شمانانهم بوداغانش يوم يجعل الولدان شيبا. ذكر الشاعر وي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. ويزان تغرز رايدك دوك شوية بدنيا باني بدنيا باني دوك شوية زان تغرز رايدك پکم ورځ چې به د اسمان او د ځمکې الله ختمي او د نور د رڼا به ختمیږي او د نور به الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته رانږدې کوي تر دې چې دوی به د سر باندې به پاسي. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور. او په هغه ورځ باندې به عملنامې راښکاره کېږي او پردې به اوچتېږي د ډېرو غټو اعمالونه. الله اکبر. په هغه ورځ باندې به ډیر پټ اعمال راښکاره کیږي. ذکر الله سبحانه وتعالی سوی یوم تبلى السرائر. الله به ورځ په پټې خبرې راښکاره کوي په سینو کې د نسري هغه به الله راښکاره کوي. موت چې د شپې کوم ګناهونه کوو دا به الله راښکاره کوي. کوم چې موږ په پټه د خلکو نه کړي دي چا لیدلي نه وي هغه به الله راښکاره کوي. د هر سبب هغه ورځ راښکاره کیږي. نو شاعر وایي ځان ته دغه ورځ رایاده کړه. بڑی عجیب خبر کی وَإِذَا الْوَلِيدُ بِأُمِّهِ مُتَعَلِّقٌ يَخْشَى الْقِصَاصَ وَقَلْبُهُ مَذْعُورُ هَذَا بِلَا ذَنْبٍ يَخَافُ جِنَايَةً كَيْفَ الْمُصِرُّ عَلَى الذُّنُوبِ دُهُورُ. او ماشوم به په هغه ورځ د مور پورې بنخته مور پورې یریږي به د دې نه چې الله له عذاب رانه کړي نو بغیر ګناه نه دا ماشوم یریږي. نو د هغه انسان به څه حالي چې هغه ډیر وختونه په دې ګناهونو کې تیر کړي دي غالبا وختونه دغه په ګناهونو کې تیر شي. په هغه ورځ باندې به زما استاذ سحلي جل سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. نسبونه بنئی سوک بیو بل پیجنینا دا چا تلی چی درنیشی اغا کامیاب دی. ومن خفت موازینه او دا چا تلی چی سپکی شوی فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. اغا خلق بچی دینو جهنم تزی. اللوی تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. دا ور بی دی مختر رسی دمر زور ور بی. الله بوتوي ألم تكن آياتي تتلى عليكم ولزما آياتنا استاس ومحكي نلوستكي دسو خلق دين بيانو علماء دين بيانو پیغمبرانو دين بيانو اغوی نسيتنا كول كتابون مدر لگلو تاسو بيام دا خبر نمانا اغو بول جواب ورکی وجه جهنم ترتلو سدا او وجدنا كاميابي سدا دي تغوكيدا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. يلوي نور سنوخ بدبختي لبن غالب الشيء إنسان بدبختش أو الآخرة غجوني تبور باتش نبي ما لا تسوي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ويلا منغا واپس کری دنیا تا کبیا چې ته موږ دی ګناونو تر واپس شنو بیا خو موږ ظالمانی موږ ګناونه نه کوو موږ به څنګه چې ته دې جون به تیرو خو موږ یو پر دې جهنم نه راو بس. الله بو تسوي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله بو تري سنو چې غلی شي الله ته کولی شي الله بو ته کولی شي فيها بدي جهنم کې ولا تكلمون او ما سره خبري مکوي. دا غینه مخکې چې انسان د قیامت پر ورځ د ارمانونه کوي چې الله ما واپس کړي دنیا ته موږ له پکار دي کوشش وکړو چې دې اسباب پیدا کو چې د هغه د سختي ورځې د ګرمۍ نه بچو او په هغه ورځ به بعض خلک د الله سبحانه وتعالی د عرش په سوري کې به ولاړي او کوم خلکو ته چې دا سوري ملو شي نو د ورځې مقدار خو 50,000 کاله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 کاله بلا خلق رب العالمین ته ولاړي لغړ توغړ خپې بل خپې نه به خوراکي او نه به څښاکي نو سوچ وکړه چې د چا سره به کې د الله سبحانه وتعالی د عرش دا سوری نه وي د ده به سهار خو کومو خلکو ته چې دا سوری میلاو شي سره د دې سوري یو نعمت دا دی چې الله به د ورځو هم لنډوي. ځکه حدیث کې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. مؤمن بني بداو دورز انزوز ركاله غټ ورز دکن دا په دې مؤمن باندې دومره لنډ شي لکه نور به بيدو دا ټیم چې دغه مختصر وخت دا به مؤمن د پاره دي سي لنډي او دا هغه د پاره چې اعمالي کړي او کوشش کړي. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم بل حدیث کوي والذي نفسي بيده باغ رب می قسم چې په لاس کې جما ساده انه ليخفف على المؤمن بني بدورز ثاني حتى يكون اخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. نو د 50,000 کاله ورځ به دې چې تیر شي لکه دې چې یو پرز مونږ کوي په دنیا کې او دا هغه چې د پرز چې پرز مونږونه په دنیا کې ډیر کړي نو هغه د پرز منځم ر انتظار کوي چې پرز مونږونه کړي او کوشش کړي چې د الله سبحانه وتعالى سره رابطه قائمه کړي. نو که خلق دا تپوسونه کوي چې د ګرمۍ نه بسنګ بچ کیږي د دنیا نو موږ به دا تپوس کوو چې د آخرت د ګرمۍ نه بسنګ بچ کیږي او زه او ته او هغوی او دوی موږ ټول به د قیامت په ورځ کوم ځای کې ولاړ یو د چا سره به ولاړ یو د چا په خوا کې به ولاړ یو د چا سره به زموږ حشر کېږي. دا ټول هغه سوالونه دي چې دا د مسلمان په زړه کې راځي د دې د جواب پیدا کولو کوشش پکار دی او داسې جواب چې انسان به مطمئن شي که زه داسې وم نو بیا خو ښه ده. د عرش په سوري کې د ودرېدو اسباب ډېر زیات دي او په دې باندې ما الحمدلله یو دوه بیانونه م کړي او هغه واوري هغه تفصیلي بیانونه. بعض خلک دا سوچ کوي چې دا اووه اسباب دي ځکه چې رسول صلی په یو حدیث کې اووه کسان یو ځای ذکر کړي اووه قسمه خلک نو دا اووه نه دي دا ډېر زیات دي چې علماو په دې باندې کتابونه هم لیکلي دي خو دا اووه رسول صلی یو ځای په یو حدیث کې ذکر کړي. نو موږ به کوشش دا کوو
چې څومره ډېر اسباب زه بیانولی شم په خپل وخت کې هغه به زه بیان کړم که هغه ما لږ بیان کړو که ما ډېر بیان کړو خو چې خبره زمونږ زړه ته کوشي الله سبحانه وتعالی دا خبرې زمونږ زړه ته کوزي کړي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقسم خلق دي چې د قیامت په ورځ به الله دوی له د عرش په سوري کې ځای ورکوي او په دې کې الله دا خبره کړې ده چې په خپل سوري کې به له ځای ورکوي خو په نورو حدیثونو کې اوس دا راغلي چې دا به د عرش سوری نو دې سوري اضافت الله ته وشو ځکه چې دا سوری پیدا کړی هغه دی نو دلته مراد د عرش سوری دا اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې ودرېږي بیا رسول صلی الله علیه وسلم شمارلي او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به کله خبره صحابه کرامو ته کوله نو داسې به ووایي درې قسمه خلک دی الله به ورته نه ګوري ښه ډایرکټ به دا درې قسمه خلک نه ذکر کول کله کله به یې داسې ووایي چې درې قسمه خلک دي چې دوی به اول جنت ته ځي درې قسمه خلک به یې ذکر کول داسې ډایرکټ نه بیا به وروسته تفصیل شروع کړو د دې لپاره چې دا کم خلک چې خبره اوري چې د دوی شوق پیدا شي چې دا به کم خلک نو دې ځای کې دغه شان ویلي اووه قسمه خلک دي دا به د عرش په سوري کې د قیامت په ورځ ولاړي د انسان په زړه کې سوال راشي چې یا رسول الله دغه اووه قسمه خلک موږ ته هم بیان کا کیدای شي چې الله سبحانه وتعالی پکې موږ هم شمار کړي خو دا صرف د ارمانونو کار نه دی ګوره دا بعض خلک صرف چې ملو شي دیندارو خلکو سره جیره دعاګانو درخواست ده بس تاسو موږ ته دعاګانې کوئ او موږ خپله مرضي کوو ته به دعاګانو کې سر شه او زه به خپله دنیا ګټم ته دعاګانې کوه او زه به د بچو د ښځو سره مصروف یم ته دعاګانې کوه زه به خپله مرضي کوم جنت ګوره داسې سړی نه دی چې هر سړی ورته ورسي یا د بهر بازار چې دی داسې جنت داسې نه دی چې هر سړی پکې ولاړ دی اوس په دې کې هر قسمه خلک ولاړ دي بنګالیان پاکستانیان افغانیان عربیان هر سړی پکې ولاړ دی نه دې څوک تپوس کوي چې ته څه راغلی ولې راغلی خو راغلی نه د جنت څه داسې نه دی چې ته به کې هم ناشي بل به هم ناشي بل به هم ناشي او مزې او چرچې دي او زه به هر څه کوم په دنیا کې خو آخرت کې یا الله جنت الفردوس راکړه او په جنت الفردوس کې د رسول صلی په خوا کې ګاونډیتوب راکړه بل څه هم نه غواړي او کوشش او عمل هغه نشته ته کوشش وکړه ته عمل وکړه دا خبره صحیح ده چې زمونږ اعمال ګوره د دې حقدار نه دي چې الله سبحانه وتعالی مونږ وبخي په هغې د دې حقدار نه دي نه زمونږ د اعمال د دې حقدار دي چې موږ به جنت ته لاړ شو که موږ د ټول عمر الله سبحانه وتعالی ته تندې په خاورو کې کیلو د خاورې شي او که موږ د الله په لار کې په جهاد کې ټوکړي ټوکړي شو بیا هم زمونږ د اعمال د دې لایق نه دي چې د هغې د لاسه موږ جنت ته لاړ شو خو دومره ده چې د دې اعمالو د لاسه به الله په موږ باندې رحم وکړي او چې رحم وکړو نو موږ به جنت ته لاړ شو نو د اعمالو د لاسه به په تا باندې رحم کېږي نو موږ ته به کوشش کوو وقسم خلق په عرش په سوري کې ودرېږي دې خلکو څه محنت کړی دې خلکو قربانیانې ورکړي دي دا زموږ ستا په شان نه دي چې صرف ارمانونه امیدونه او دعاګانو واله دي دوی محنتونه کړي دوی کوششونه کړي دي دوی ځان خاورې کړی د رب العالمین دپاره نو الله سبحانه وتعالی غیرتي ذات دی چې ته لږ څه وکړې الله درله ډېر څه درکوي دوی د الله دپاره څه خاص اعمال کړي دي الله ولم خاص نعمت ورکړی 50,000 کاله ورځ ده او قسمه قسم سختی دی باغ ورځ قسمه قسم سختی او هغه سختی چې د هغې نه د قرآن ډک پروت دی روالي د قرآن ترجمه او تفسیر سره وګورئ ځای په ځای الله دا خلک یېرولي د قیامت ته ورځ روالي د حدیثونه رسول وسلم ځای په ځای د خلک یېرولي د هغه ورځې د سختي نه هغه ورځ چې زناور به هم یېرېږي زناور به هم په سخته کې زناور به هم یېرېږي نو انسانانو باندې به څومره سخت دی نو په دغه ورځ په دې سختو کې الله سبحانه وتعالی خاص نعمت دا ورکوي چې د عرش په سوري کې به دا خلک ولاړي څومره اوچت نعمت دی اولنی انسان چې د عرش په سوري کې به ولاړي رسول صلی الله علیه وسلم وی امام عادل هغه مشر چې هغه عدل او انصاف والی او دې کې د مشر نه مراد هر مشر دی که هغه په ملک باندې مشري که هغه په وړه علاقه باندې مشري او که هغه په کور کې مشري که هغه په استاذ کې مشري په استاذۍ کې مشري او که هغه په کمپنۍ کې مشري الغرض هر هغه انسان چې هغه سره مشرتیایي او په دې کې عدل او انصافي دی به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړي عدل او انصاف یو سړی باچا دی
په کار دی چې د خپلو کشرانو سره دا کوم خلک چې د ده لاندې دي د ماتحت دي چې د هغوی سره عدل او انصاف وکړي غریب او مالداره پکې ونه کړي پلانې او علانې پکې ونه کړي دغه شان ته په کمپنۍ کې مدیر منیجر عدل او انصاف وکړه داسې نه چې دا پلانې خیر دی تنخواه وله ډېره ورکړه دا پلاني نه 2-3 ورځې کټ که ځکه زما سره دشمني ده مخکې د کمپنۍ نه بهر زما د سره نه لګي دا پلانې مخې ته که اګر که دی د دغه منصب لایق نه دی خو دغه ځای ته یې ور دیکه که په دې چې دا زما خپل دی زه یې پېژنم زه یې جنم دا ظالمان دي ګورئ عدل عدل دی په سکول کې استاذ دی په جامعه کې استاذ دی په مدرسه کې استاذ دی د خپلو شاګردانو سره عدل په کور کې ته یې د خپلو بچو سره عدل ستا لونه دي ستا زامن دي د دوی سره یو شان محبت کول دا قصې به نه کې چې دا لونه یو د زامن دي او لونه د پردي کور دي او زامن د دې کور دي او زامنو سره محبت ډېر کې الله اکبر دا ظلم زموږ په کورونو کې ډېر روان دي دا چې د جنۍ سره محبت لږ کوي د هلک سره ډېر زیات کوي او اکثر داسې کېږي چې په کور کې به مثال کې یو هلکي او 3 به یې خویندې یا 3 خویندې مشرانې نو دا وړوکی هلک به رالګي دا خویندې به وایي او دوی ته به کنځلې کوي او دوی به ټکوي او دوی به بېعزته کوي دا مور بلا چې راشي الټا هغو ته قارېږي وایي تاسو ولې د سره چې خبرې اړولې تاسو سره ولې جګړه کوله خو کوي به هر څه به کوي دا ګوره هسې داسې نه وایي دا په دې وایي ځکه چې د دوی په زړونو کې د هلک یو خاص مقام دی او د جنۍ یو خاص مقام دی نو ځکه دې هلک ته اجازت دی که دی مشره خور وهي او که دی هغې ته کنځلې کوي که دی د هغې نه مال اخلي که دی د هغې حصه خوري لکه په جیداد کې چې حصه نه ورکوي که دا ټول ظلم دی نو په چا کې چې د ظلم دا صفت دلته پروت او الله دله مشرتیا ورکړي د قیامت په ورځ دی د عرش د سوري نه به محروموي اولنۍ صفت دا یاد ساتئ د درس په اخره کې شیخ صاحب انعامات شتي که نه انعامات شتي زه باندې تپوس کوم دا ما ته بیا اوروئ چې د څو صفات ما ذکر کړي اولنۍ صفت هغه دا چې عادل امام عادل مشر او دویم الله اکبر دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت دی وشاب نشأ في عبادة الله او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې رالوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب نشأ في طاعة الله د الله په طاعت کې لوی شوی او په یو روایت کې راځي وشاب افنى شبابه وحياته في طاعة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې دې تعبیر ته زه حیران یم والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې کله هم دا الفاظ ما په حدیث کې ویلي دي یو کتاب کې مې مطالعه کړي دي وشاب افنى حياته وشبابه في طاعة الله نو زما په جسم باندې غونې ځیږ شي او زما په جسم باندې ویښته ودرېږي چې دا به څنګه ځواني رسول صلی دا نه وایي چې بندګي کړې ده دی نه دي ویلي ګورې رسول صلی وایي د الله په بندګۍ کې ځان خوري کړی داسې ځوانان به د عرش په سوري کې ولاړي دا هغه ځوانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی له په ځوانۍ کې توفیق ورکړی د نیکو اعمالو او په ځوانۍ کې دوی له دا توفیق ورکړی دی چې د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتي د دوی ملګري نیکان دي ځکه چې کوم سړی چې د نیکانو سره کیني هغه نیکي د دوی وختونه چې د هغه قیمتي دي نو دی د وړوکوالي نه په یو دیني مجلس کې پاتې شوی او که تاسو دا غواړئ چې ستاسو کشران او ستاسو ځوانان هم د الله په دین کې لوی شي او د الله په دیندارۍ کې لوی شي نو ته به ورته یو ماحول جوړئ دا خبره سره یاد ساتئ ته به ورته یو ماحول جوړ په کور کې ستا ډیش پروت دی په کور کې ټي وي پروت دی په کور کې اجازت دی که ګیره خرې کو ګیره پرېږدي په کور کې اجازت دی که پینټ شرټ اچوي او که توپ اغوندې او که کمیس پرتو په کور کې اجازت دی که ته د شپې په 1 بجه راځي او که سحر راځي او که وختي راځي په کور کې اجازت دی که ته د جنکو سره یارانې کوې او که ته د هلکانو سره یارانې کوې بیا وروسته وایي یاره وایي الله دې زموږ د بچي نیک عمله لوی کړي نه داسې مزې دي ته به ماحول نه جوړې ته به کوشش او محنت نه کې او ستا بچي به نیک عمله لوی ته به هغوی ته یو دیني ماحول جوړ کړې چې کیدی شي الله زما د بچیم په دې قسمه خلکو کې شمار کړي نو د عرش سوری به ورته نصیب شي زما اوس ته غټ امید دا دی په بچو باندې سخته تیرې په پردي ملک کې مزدوریانې او خولي به بهیږي او بوډا شي او په تابوت کې ویسي یاره وایي چې زما د بچي چېرته سباله سوري ته ناسي مزدوري کوي سباله څه ته ناسي سوري ته د اوچت انسان دا سوچ د مؤمن سباله هغه قیامت ته وایي
وي سباله چې د عرش په سوري کې ولاړی نو دغه بخي ذکر الله سبحانه وتعالى سوي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا د پر سریږي قیامت نږدې سبا یې کنه نو د مؤمن انسان او د هغه پلار او مور چې هغوی په حقیقي معنو سره به بچو مینی د هغوی د سوچ وي چې یاره که سبا له چې د عرش په سوري کې ودرېږي که چې ته الله په دغو خلکو کې شمار کړي نو ته به ورته د وړوکوالي نه یو ماحول جوړ کړي او ته به د وړوکوالي نه عادت کړي چې تا سره منزل ځي د جوماتونو سره به عادت کړي د علماو سره به عادت کړي د دیني حلقو سره به عادت کړي د مدرسو سره به عادت کړي د قرآن سره به عادت کړي د حدیث سره به عادت کړي الله سبحانه وتعالى د اصحاب کهف واقعه بیان کړی ده او دغه واقعه موږ هم په یو بیان کې بیان کړی ده او هغه واورئ تفصیلي واقعه د اصحاب کهف چې دوی ځوانانو سره څه چل شوی الله سبحانه وتعالى د هغوی واقعه بیانوي زه هغه واقعه نه بیانوم خو الله ډېره عجیبه خبره کوي په دې منځ کې څه وایي انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله وی دغه ځوانان په خپل رب ایمان راوړو نو موږ ولهم هغه ایمان ډېر کو او موږ ورته هغه هدایت ډېر کو موږ هم په هغه هدایت باندې کلک کړو انهم فتية آمنوا بربهم ځوانان په خپل رب ایمان راوړو د ځوانۍ ایمان د دې غوځال لخونی او د ځوانۍ بندگی د دې ځان له یو رنګي ځان له رنګ او ځان له خوند چې ته یو ښکلی ځوان ویني په مخ باندې سوچه ګیرئ او د پینسي او د توپ او د پینټ د ګیټو نه برئ او د رسول صلی الله علیه وسلم په لباسي او په جومات کې ولاړي او مونځ کوي یا په میدان جهاد کې ولاړي یا صدقې ورکوي یا د خلکو سره مرستې کوي یا د خلکو سره منډه وي هر قسمه په دې انسان کې دا ځوان او بل طرف ته سپین ږیری لګي په دواړو کې فرق اسې انسان خوشحالېږي چې دې ځوان ته وګوري یا څومره ښکلی ځوان الله پیدا کړی دا انسان چې ښکلی کېږي صحیح دا انسان په دې تقوا سره او په دې علم سره ښکلی کېږي په رنګونو ګوره نه څوک ښکلي شوي دي او نه په رنګونو څوک بدرنګه شوي دغسې تله نه ده امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله د امام صاحب شاګرد د امام صاحب استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد و موچت انسان صحابه کرام سره ملاو شو خصوصا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه باندې ډیر علم کړه او د دې شونډې چې د ډېرې پیړې د پوزې سمه غټه پوزه او تک تور تاسو د تور خلک لیدلي کنه د دې د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم دي نو مور ته ورځ وي مور ډېر بدرنګه یم او دا خلک راته ګوري هغه ته بچیا بدرنګي په علم پټه کا علم وکړه